کامرا دې خلاصه کړه کامرا دې خلاصه کړه کپټنه کمال ته مې د نسپچي ونه وسته زه بیا تاسو یم خلاصه کړه کامرا دې کیمرا مې د یې خبره نشته کیمرا دې ما دا ډېر وخت ته نه کولا کړې ته پوه شو پوهېږي چې زه 10,000 افغانۍ ولېږم 10,000 افغانۍ هلته 1,00,000 روپۍ کېږي همالته دې په خپل کور کې والا تخته کړمه خلاصه کړه کامرا دې ته کامرا دې خلاصه کړه که دې کټ په سر مې تخته نه کړې ده پرېږده سړیه خلاصه کړه ودرېږه د پاکستان بیرغ په افغانستان کې ورپی چې لاس دې درته په دې دغه در ومنډم دما خپله خاوره ده دما خپله خاوره ده هغه دما خاوره ده د پنجاب کې نه زه په کوزه پښتونخوا کې راپوم زه خو په پنجاب کې نه راپوم عجیبه خبره کې زه د هغه خاورې دعوه لرم هغه خاوره ده د ما د پلار د نیکه خاوره ده سرجي ده ته څه غول ګاډې باډې باده داوی خو ډېرې غټې داوی دي خو چې داوی زه ته راشي نو موږ به ومنو د پوه چې دا ودرېږه ته لږ صبر وکړه ما ته معلوم یاستی ښه دغه افغانۍ لږې نرخ نورم زیات شي چې یوه افغانۍ 500 کلدارې شي او چې زه بیا په 100 کلدارو تا ځان غلام کړمه بس بیا به هلته وګورې دا خبره خو مې پرون هم یو کس ته کمنټ کړی یو کس په ایران کې لګیو ته پوه شولې ویل په ایران ته مزدورۍ له مه راځئ اروپۍ داسې ما ستاسو افغانۍ خو کم دی دومره خو مې پرې اخیستي د پوه چې دوه سپېنمونه پرې راوستو پلانکي پاکستان ته دومره د ایران ته دومره جوړېږي او روان وي د ایران غوندې سپکه روپۍ ستاسو په لحاظ باندې یو سپکه روپۍ د هغې صبر وکړه ایران پرېږده ایران د IMF قرضداری نه ده ښه د مونږ 1 روپۍ د پاکستان 4 روپۍ یعنی زمونږ یو ځوان ستاسو 4 نو مطلب دومره غلري او دې نه مونږ باره کوو نه ځکه یو هلک ته له 4 ښځو زیات روانه دي ښه ګوره خبرې ته غوږ شه مونږ چې د افغانۍ درته نیغ کوو دا همدغسې نیغه پیسه ده پوه شوې هر ملک کې چې کوم ملک پیسه اوچته هغه ملک هغه مره ګراني هم راځي د پوه شولې هغه ملک کې هغه مطابق خبرې ته غوږ شه ګراني ده دلته انګور په 50 روپۍ 1 کیلو ورکوي څه ګراني ده او تی په 500 نشه خوړلی 1 کیلو چې دیاړي څو روپۍ ده دیاړي 300 افغانۍ نو 300 افغانۍ ده نو سوچ کول چې به 500 کالدار د موبین صاحب و دغه نه راځي ته پوه شولې هغه شریک ودرېږه لږ صبر وکړه خدای دې خوار نه کړي لیونیه نو په امریکا کې هم د ورځې $100 یا $50 دیاړي ده دیاړي پسې مزه 300 افغانۍ دیاړي ده ګوره ښه په 1,100 روپۍ 50 کیلو توړه ده 50 کیلو غوښه په 200 روپۍ ده څوک حلالۍ نه مونږ کور ته چې میلمه راشي ښه تاسو زه هلته خبرې ته خو غوږ شه که نه پاکستانۍ دلته چې مونږه میلمه راشي نو یا سیرلی یا ګډ ورته حلالوو ځکه مونږ پیسه او چاته پیسه دلته یو ګډ په 3,000 روپۍ ده تاسو څه کوئ تاسو دکاندار ته ځئ 100 روپو غوښه واچوه خدای دې خوار نه که ګرانۍ کې دومره اته چې کوم خلیالي هغې کې مونږ نه ته پوه شو مونږ ته په کوم کې ته پوه شو نو دا ښه چې مونږ هم قبایلي ځه خو زه ګوره تاسو څنګه ویل ته پوه شو چې ملک کې څنګه پیسه وچاته دې افغانۍ ته لاړ چې هغه جبارخیل په سویډي کې د لوبیا نه بغیر په یورپ کې څه نه خوري ولې دلته ګراني ده غوښه ولې نه راوړې وې شکر ده غوښه ولې نه راوړې بیا خوري ودرېږه تنخوا د هماغومره پکې ګراني هم ده هماغومره ټکسونه هم دلته چلېږي لږ صبر وکړه جبارخیل اوس به مې تا ته هم سیلي ګوره د مونږ افغانان چې په یورپ کې دي هغوی هلته کار کوي مزدوري کوي سوال ته نه دي تللي ښه پوه شوې هلته کار کوي دلته 20 افغانۍ ودرېږه دلته ودرېږه چا چې ریټ لیکلی ده 20 افغانۍ 1 کیلو انګور دي وګوره 20 روپو غوښه واچوه 20 روپو غوښه هلاکه زیاته تاسو دکان ته ځئ ګوره ودرېږه صبر وکړه ګوره تاسو دکان ته ځئ دا نه وایي چې انګور کیلو په څو دي ټماټر کیلو په څو دي غوښه کیلو په څو ده د 100 واچوه د 50 واچوه د 100 واچوه د کیلو پوښتنه تاسو کوئ نه بیخي اړو
جنرال صاحب دا چې دی دا بداله مختصي دي دوی دا فکر کوي دلته چې کوم افغانۍ د یوې ورځې په اروپا کې مصرف کوي ولا تا د یوې میاشتې کور خرڅ ده دا خبره خو واري ولې راشد موږ په دغه کې خبر سلمان بن زاید هغه لیکلی ټویټر پاڼه باندې وایي پاکستان ته هغه ورکوي چې تاسو ټول بیکاریان موږ ته راولئ نن نه بعد یو بیکاري ونه خبره وخته کرنله ګوره ښه ته درېږه ما چې درته ویلې یاد او خبرې موږ ته هم اجازت راکوو چې جواب نو چې ته خپله لګې د خپل ځان صفت په خپله کښېنه خو هېڅ هم نشي صفت هغه دی چې بدلي اوسي خو ته د ما صفات کوه زه به دې تا کوم وایه افغانان څنګه خلک دي صفت او دا نه چې زه ستا صفت وکړم ته زما صفت وکړې هغه شی چې صحیح دغه ووایي د پوه شولې وله تا وختي وایي چې 300 روپۍ د اړي په 1100 روپۍ وړه دي ته پوه شولې په 3 ورځو کې یوه تروړه وړه ګټل شي په افغانستان کې آفرین هلته د اړي څو ده په پاکستان کې معامله شان یې پیسې سپکم ده نو په 300 روپۍ تروړه شو اوس یو خبره زه وکړم پوره کړم نو پوه شي قرآن دی وشرمه او هغه 60 کیلو ده د موږ 50 کیلو ده هلته د اړي څو ده پاکستان کې مختلف د تپوشي په کشمیر کې لا چې 1.5 زرم ده 2 زرم ده د کار خبرم سخت کار دی کشمیر ته مزه اوس لندن ته لاړ نسی پیښور کې لاهور کې په 100 ده کم ځای کې 1000 روپۍ د اړي ده کنه ګوره د مونږ 100 روپۍ د تاسو 400 روپۍ سو یا 400 800 روپۍ د مونږ بیا هم د اړي کېږي او مونږ 3 ټمه روټۍ هم ورکوو د اړي سره 3 ټمه روټۍ هم ورکوو ایزي لوډ هم ورته کوو لارې کرایه هم ورکوو دا ټول پکې دي ایکسټرا دی ته وایي ایکسټرا کلی خلک کلی کې سړی د اړیکې هر یو شی ورکوي بار هم بعضې خلک ورکوي بعضې نه ورکوي د پوه شو د ښار خلک نه ولاکه یو شی هم ورکوي مونږ ګوره مزدور سره راولو ګډ غوښه ورته پخوو سیرلی ورته حلالو غویی خسکی تاسو چې شي کوئ تاسو ظالمانو د لوبیا هم بیخ ویستو خو زه بیا چې دومره ګران دي او پیسه هم دومره اوچته جنرال صاحب ته یو خبره ورته وکړه ورته موږ چې د اړي کوو خو ماښام خو زه خپل کور خپل کلي ته ښه ازادانه زه څوک هم نه درئ او تاسو خو چې له د اړي نه ځئ پر چک پوسټ باندې مو لاسونه جګ نیولي خپل کور خپل کلي ته بیرته بې تلاشي تللی نه سئ دا څه رقم دې ته د ما سپیکر نه و رښتیا شکر الحمدلله خو د وخته پورې خبره بعضې وخت حالات چې خراب په ټیم کې بیا کوو شکر الحمدلله دا د سرې سترګو دا د سرې سترګې په ګڼو چې څټ یم موږ چې خپله په کوم ځای کې اوسېږو نو هغه ټایم د شپې 2 بجې 3 بجې 4 بجې څټ یم ګرځي چې غل پکې راشم غل چې بارۍ غل پکې راشم نو سړی پې پوهېږي چې غل هغه نه په 2 ورځو ته بیا موږ ناست بیا په 3 ورځ بیا نه یي دلته یعنې غل بیا نه غل بیا دا رقم نه لګي ته پوه شولې چې غل پکې باره زموږ کلی داسې ځای غل څنګه غل نیسي زه دې ته حیران زه تا د پولیسو خبره او د آرمي خبره تا نه کوم زه تا د خبره زه خپل ځان خبره وای روټۍ که نه دي وي چې شی وایي په دې شکر وباسه 50 کاله جنګونو قرضدار نه کړې کابل ظالمه د IMF قرضدار دا بچی دې راوځي د عین یې کړي 15 کروړه پسې صاف بیخ په دغه جنرال صاحب دلته یو ملګری لیکي وایي د رشاد خان د واده په مسله د پاکستان ټول قرض خلاصېد والا هغه ډېره ناجایزه وکړه یا ریډبول دلته په یو نیم کیپټن ریډبول خبره ته غوږ شه ایران سره خبرې هغه IMF نه قرضدار نه دی خبره وره کپټنه ریډبول پاکستان کې څو ده ریډبول ما ته پته نشته چې ریډبول په څو دی زه په پاکستان کې اوس نه یم قسم خدای که د عکس د ریډبول جناب صاحب 600 ولکه ټول ځون چغلې پاکستان کې چې د ریډبول بوتل ته هم ګورې 1500 روپۍ درنه اخلي ظالم ریډبول هغه ریډبول اوس تاسو ریډبول نه چې شوال نو ریډبول ښکته و ریډبول جنرال صاحب یو بله خبره درته پاکستان کې یو ریډبول شکایت 4-5 درته ولاړ دي چې تو درې بوتل خرڅوي بوتل یې څوک درنه ونه تښتوي وله جنرال صاحب چې کله ریډبول واخلي بیا ویډیو ورسره جوړوي خرچي هغه ما ته پته لګي د پوه چې ټاور غاړې ته لاړ شي ته پوه شو بیا همدغه شی د یو ریډبول نه 500 ویډیوګانې کول او ځکه چې موږ خلکو د ښځې زموږ خرچې کوو موږ یې داسې نه کوو موږ سره خو الحمدلله پیسې شته الحمدلله خرچې کوو په خدای چې بس
ما داسې کسان لیدلي کلیواله ته پوه شي چې بعضې ټایم کې د خپل افغانستان نوم هم دلته نه اخلي ښه افغانان مې لیدلي ته کوم ځای کې دې ته زه چې پارځه کې ما داسې خلک لیدلي داسې خلک ته پوه شي قسم دی چې خپل نوم نه اخلي د شار مانا یریږي که ولې یریږي ځان ولې نه اخلي یریږي چې هلته جګ نه کړي که نه کامرا خلاصه کامرا خلاصه که کپټنه کامال ته مې د نسپچي ونه ویسته زه به بیا تاسو یم خلاصه که کامرا کیمره مې د ایره خبره نشته نو کیمره دې ما دا ډېر وخت ته نه ده خدا کړې ته پوه شو پوهېږي چې زه 10,000 افغانۍ ولېږم 10,000 افغانۍ هلته 1,00,000 روپۍ کېږي همالته دې په خپل کور کې والا تخته کړمه خلاصه که کامرا دې ته لا اله الا الله محمد رسول الله ایره د الله نه کومه که په نوم د انسان نه به کومه ته پوه شو که نن سبا حقیقت ته ووایي الله نه انسان ایره نه کوي ځکه که دلته د الله ته ته وګورې یو سړی مونځ نه کوي او درس نه کوي کامرا دې خلاصه که د کټ په سر مې تخته نه کړې ده پرېږده سړیه خلاصه که که نه د کامرا دې کیمره ته نه خلاصوم او چې کوم یو اډرس غواړي یا لوکیشن غواړي نمبر نه زما خبره ده وای بې غیرته دی هم ژوندی دی هم نه کیمره والله په بالله که به مې دې مرګ نه ژوند ښه دی کنځلې بیا کوي چې کنځلې نه کوي ما ته وایي چې اډرس غواړي چې اډرس چې اوس ته اډرس درکړم ما ته خولې نه بنده ښه دغه اډرس مې ډرا دی په دې ساري ولا خالي عکس دې راوښره سبا دا وخت به د جنازه یي عجیبه خبره ما ته معلوم دي ډارېږي جنرال صاحب مه کوئ ډارېږي والله چې یو ورځ مې جنازه دوه درې افغانان مې سي کړه ته پوه شولې یو پارک کې عربیان ولاړ هغوی غلا تاش ماش کو جواري کول دوی ولرال ته پوه شو هغوی ته ویل ځئ ته پوه شولې دوی ته نه تلله هغوی په زور وشه جلسات باندې یو ډانګ افغانان راخیسته ته پوه شه او متا مخ او پیس د پیته پلانګ او ډینګ واغه هغه شی کوو ته پوه شه رال څه بات کوي دا لکه چې بیا دې پاکه کامرا ولګوه کامرا خبره بل طرف ته ماړه چې سرات ته پوه شو ول دې خو راشه افغانانو ته عربیانو ته دې خو راشه عربیانو په روان چې دې منډه واله مال ته خاندار مطلب جوړ دی کامرا ولګوه افغانانو غیرت خبرې مه کوه هغه کرکټ بورډ کې څه چوکیاډې په سر باندې درکړی هغه لکه سیورس ورته هغه ویډیو خالي وګوره دا خو د خپل نوم بدنام کړی نو په دغه منطق ښه چې مونږ ولې مې بدنام کړی دا هغه ته سیمې فاینل ته ووتلم دا مې ښه ښکارم والله په بالله که دغې منطقه چا خوب لري ته پوه شولې نو ما زه به ځان ته بل یو شی یم د دغې منطقه چا د مونږ ټیم چې دا پاکستان کې تاسو سره میچ ځکه نه کوي چې هلته سیکورټي سمه نه ده دغه ته ملک وایې دا ټول هغه د پاکستان دغه نه